بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو VMware Workstation Pro مو شروع کړو. نهمه ویډیو کې ډیره اهمه موضوع باندې کار کوو. سمه ده، اصلي کار دا اوس زموږ شروع کیږي. هغه دا چې VM مې جوړ کړې، پاکې مې اپریټینګ سیسټمونه را انسټال کړل. وخت چې زه خپل پریکټیس کوم، د دې لپاره ما سره کنیکشن ډیر مهم دی او اکچولی دلته زیات زموږ ګورونه مشکلاتو سره مخامخ کیږي. دلته دوه VM ترمنځ څنګه کنیکشن وکړو، څنګه کمیونیکیشن وکړو، د باندې دنیا سره څنګه کمیونیکیشن وکړو، په د باندې به خبرې کوو. صحیح د ملګرو په دې ویډیو کې اکچولی وی هاف ریچ ټو د ټاپست اینڈ ډیفیکلټ مومنت اف د VMware Workstation Pro کورس. لږه پیچیده ده، دومره سخته نه ده، but it need your concentration. ستاسو ملګرو تمرکز باید وکړئ. دې ویډیو نه اخوا پرله پسې 2-3 ویډیوګانو باندې مکمل تمرکز وکړئ. انشاءالله دومره سخته نه ده. زه خپله پوره خواري کوم چې تاسو ډیر زیات ښه پوه کړم او په اسانه باندې م پوه کړم، خو تاسو باید حتما توجه درس ته وکړئ. صحیح ده ملګرو؟ نو ګوره، اصلي موضوع زموږ له همدې شروع کیږي. سمه ده چې په VMware Workstation کې څنګه زه وکولی شم، پر ایگزامپل دا سرور دی، څنګه د دوه نور اپریټینګ سیسټمونو سره کمیونیکیشن وکړي، څنګه د باندې دنیا سره کمیونیکیشن وکړي، څنګه انټرنیټ ته لاړ شي. نو دغه کنیکشن ډیر زیات مهم دی. نن به په همدې باندې خبرې کوو. ګورئ، اول تاسو ته ما ویلو ملګرو په تیرو ویډیوګانو کې، ګوره دا ما سره دا فزیکل کمپیوټر دی. د پاسه ما هایپر وایزر را انسټال کړی دی چې هغه ار یو وي، او هغه کې ما سره دا یو ګیسټ اپریټینګ سیسټم دی، دا بل ګیسټ دی او دا VM دی. صحیح ده؟ دغه ګیسټ چې کوم دی ملګرو، تاسو مې ویلو چې دا به وی ریم لري، وی CPU به لري، ورچوال NIC به لري، ورچوال ډیسک به لري، هر څه به د ورچوال. صحیح ده؟ اوس دا ګیسټ او دا ګیسټ به یو بل سره کمیونیکیشن څنګه کوي، د دې هوست سره به کمیونیکیشن څنګه کوي، د باندې دنیا سره به څنګه کمیونیکیشن کوي په فزیکل ورډز کې. صحیح ده؟ نو تاسو ته ښه پته ده چې موږ کله کمیونیکیشن کوو، نو د هغې دپاره موږ سره په کار دی یو سویچ. چې موږ سره په کار دی ملګرو سویچ. نو د همدې له وجې خو زه پر ایگزامپل داسې کار وکړم. ښه ملګرو، دا چې دی دا د ما سره د هایپر وایزر شو. صحیح ده؟ هایپر وایزر خو تاسو پوهیږئ که نه، دا VMware Workstation ما څه شی دی، یو هایپر وایزر دی. هایپر وایزر ګورئ، د دې هایپر وایزر په داخل کې دا ما ته ورچوال سویچ راکوي. څه راکوي؟ ورچوال سویچ. دا د دې یو ډېر ښه خاصیت دی. تاسو ته ما ویل چې په فزیکل دنیا کې موږ غواړو یو دوه کمپیوټر سره کنیکټ کوو، نو په سویچ یې کنیکټ کوو. نو کله چې زه هایپر وایزر لکه VMware Workstation کاروم او په ده کې زه دوه VM یا دوه ماشین یو بل سره کنیکټ کوم، نو دا ما ته بالکل ورچوال سویچ راکوي. نو خبره دا شوه چې د VMware Workstation په داخل کې کمپیوټر موږ د څه په واسطه کنیکټ کوو؟ د ورچوال سویچ یا وی سویچ په واسطه. او دغلته ګرانو دوستانو، دغلته چې کوم دی د VMware Workstation په داخل کې د سویچونو ته څه شوی؟ VMNet نوم ورته اخلي. څه شی؟ VMNet. شروع کېږي د VMNet 0 نه، همداسې VMNet 1 او دغسې شروع تر څو تر VMNet I think 19 پورې. یعنې معنا دا ده ګرانو ملګرو چې ما سره د VMware Workstation په داخل کې 20 VMNet دي. څو دي؟ 20 VMNet. او 20 VMNet دا معنا دی یعنی 20 دانې ورچوال سویچونه ما سره شته دی په څه شي کې؟ په داخل د VMware Workstation کې. نو خبره مو دا کوله چې ما سره چې کوم ورچوال سویچونه دي د VMware Workstation په داخل کې دته VMNet ویل کېږي. صحیح ده؟ او د VMNet 0 نه والا تر VMNet 19 پورې 20 سویچونه موږ سره ورچوال سویچونه د په داخل کې اویلیبل دي. دا یوه خبره اوس نه ځان سره ذهن کې کېنوئ چې د هایپر وایزر VMware Workstation په داخل کې د هایپر وایزر په دنیا کې دلته او بیا خاص کر د VMware Workstation په داخل کې چې یو کمپیوټر دی هغه په VMNet 0 پورې کنیکټډ دی او بل په VMNet 1 پورې کنیکټډ دی، دا به سره کمیونیکیشن نشي کولی. دا خبره ځان سره رایټ ډاون کړئ. صحیح ده؟ two
computer inside the VMware workstation connected to different virtual switch will not be able to communicate with each other. دا خبر ولیکي صحیح ده. د VMware workstation په داخل کې دوا virtual computer چې different virtual switchونو پورې connected وي اب communication نشي کولای. صحیح ده ملګرو، دا خبر ځان سره اول نه ولیکي. اوس دلته موږ سره مهمه خبره تر دې پورې خو پوه شئ ان شاء الله. دلته اوس موږ سره خبره چې د ملګرو خبر دا ده چې موږ باید اوس د نتورک ټایپ وپېژنو. چې شی نتورک ټایپ. ګوره نتورک ټایپ څه ته ویل کېږي؟ صحیح شو، ستا ټول کمپیوټر په ویم نت 0 پورې کنیکټډ دي. اوس خو بیا ورسره کمیونیکیشن کوي که نه؟ یس. خو دغه ویم نت 0 چې دی ټایپ یې څه شی دی؟ نتورک ټایپ یې څه شی دی؟ هوسټ اونلی دی، برج دی، او که چېرته نیټ دی. دا د دې ټول ورچوال سویچ ټایپ دی. صحیح ده ملګرو؟ نو دا خبره تاسو زده کړله چې ټولې ورچوال پیسې چې کوم دي دا به مونږ په یو ویم نت پورې کنیکټ کوو، ځکه چې ویم نت ډیفرنٹ شي نو سویچونه ډیفرنٹ شي، چې سویچونه ډیفرنٹ شي بیا کمیونیکیشن نه کوي. اوس دغه یو سویچ چې د دې ټایپ به څه شي؟ نو موږ سره دغه ټایپونه دي. یا به دا BRIDGE برج، یا به دا ما سره نیټ، او یا به دا ما سره هوسټ اونلی. دغه درې ټایپونه څه معنا لري د چې لپاره استعمالیږي؟ ان شاء الله اوس درته یو یو وایم. صحیح ده. اول خدا خبره ځان سره ذهن کې کېده ملګرو چې کوم ما سره برج دی. ګوره زه چې اوس کوم خبره کوم دا زه ډیفالټ خبره کوم ښه، دا موږ وروسته چینجوی هم شو. کوم چې ما سره VM نت 0 دی ملګرو د دې ټایپ بای ډیفالټ ما سره برج وي. صحیح ده، دا ما سره بای ډیفالټ برج وي. او کوم چې ما سره VM نت دا نیټ دی دا VM نت 8 وي ښه. او کوم چې ما سره هوسټ اونلی دی دا VM نت سوی VM نت 1 وي. دا ملګرو زه چې اوس کومه خبره کوم دا ډیفالټ خبره ده. صحیح ده، دا کومه خبره ده؟ ډیفالټ خبره ده. او دا ان شاء الله وروسته به موږ په دې باندې خبره وکړو. دا موږ کولی شو چې چینج هم کړو، خو زه اوس ډیفالټ خبره کوم. صحیح ده. نو موږ سره نتورک ټایپ څو دي؟ درې دانې. یو سویچ کېدی شي چې برج اوسي، یو سویچ کېدی شي چې نیټ اوسي، او یو سویچ کېدی شي چې هوسټ اونلی اوسي. دې ته موږ د NIC ټایپ هم ویلی شو، مشکل نشته چې زما د یو ورچوال سویچ NIC په کوم موډ کې ده، برج ده، نیټ ده، او که هوسټ اونلی ده. نو دا چې دا هر یو څه کار کوي اوس یې ته تشریح کوم. خو دا خبره تاسو اول زده کوئ. بای ډیفالټ چې کوم وي VM نت 0 چې دی دا برج وي، او VM نت 8 چې دی دا نیټ وي، او VM نت 1 چې دی دا هوسټ اونلی وي. دا ډیفالټ خبره ده ښه ملګرو، دا ډیفالټ ده. ان شاء الله راتلونکي ویډیوګانو کې به موږ دا چینجوو. خو اوس خو اول تاسو ډیفالټ زده کوئ بیا به چینجولو ته راځو. صحیح ده. اوس برج نیټ او هوسټ اونلی څه ته ویل کېږي یو یو خبره به ان شاء الله تشریح کوم. ښه ګورئ ملګرو، کله چې تاسو خپل کمپیوټر کې ncpa.cpl په رن کې ووهئ تاسو ته به ستاسو ټولې NIC نشو شي. صحیح ده. دا اوس زما فزیکل چې کوم NIC ده د ایترنیټ دپاره ده هغه ده، دا د وای فای دپاره NIC ده. صحیح ده. کوم چې لیپټاپ کمپیوټر دی کې د وای فای NIC راځي، ډیسکټاپ کمپیوټر کې بیا نه بیا ورته ته بهر نه لګي. نو دا خو دوه زما فزیکل NIC صحیح شوه، یو د ایترنیټ دپاره او بل د وای فای دپاره. خو دغه دوه چې کوم NIC دي دا چې تاسو کله VMware ورکسټیشن را انسټال کوئ نو دا تاسو ته بیا درکوي. او تاسو ته ما ویل ګوره ما سره هوسټ اونلی بای ډیفالټ چې دی VM نت 1 ما سره هوسټ اونلی وي. نو ګوره VMware نتورک اډاپټر VM نت 1 دا د هوسټ اونلی دپاره دی چې دلته راځي چرته ستا په دې فزیکل کمپیوټر کې ښه د دې کمپیوټر ستا چې کوم فزیکل کمپیوټر دی د باندې دی کې، او بل VM نت 8 وي چې دا د نیټ دپاره وي. ښه ملګرو د نیټ دپاره VM نت 8 دی، او د هوسټ اونلی چې دی دا د VM نت 1 دپاره دی. ښه نو برج چې شو، برج به اوس موږ ووایو برج چې دی هغه بای ډیفالټ VM نت 0 وي. نو هغه څنګه هغه هیډن وي، دلته نه ښکاري. نو ته چې برج کې یا به د ایترنیټ سره برج کې یا به د وای فای سره برج کې، نو هغه ځکه هیډن وي نه. نو دغه دوه نتورک اډاپټر ته به تاسو پام کوئ چې دا د VMware ورکسټیشن له انسټالېدو وروسته موږ سره راځي. لومړی راځو ملګرو هوسټ اونلی وایو. صحیح ده. کله چې تاسو څه وکړئ تاسو خپل د نتورک ټایپ هوسټ اونلی کوئ. فور ایگزامپل تاسو راغلی که نه او دغه کمپیوټر هم تاسو دا کمپیوټر تاسو ساده الفاظو به ته هوسټ اونلی کو. صحیح ده. دا تاسو هوسټ اونلی کو او دغه هم تاسو هوسټ
اونلی کو تاسو چې کوم د NIC دا ان شاء الله زه سروسته پریکټیکل تاسو ته خایم او تاسو لاړئ او سیټینګ ته او د دې چې کوم NIC سیټینګ دی NIC ټایپ دی هغه مو ولا هوست اونلی کو دا مو هوست اونلی کو دا مو تاسو هم هوست اونلی کو نو تاسو ته مو ول چې هوست اونلی بای ډیفالت کوم یو VMnet دی VMnet 0 نو معنا VMnet 1 په بخنه سره نو تاسو څه وکړل چې دا لاندې کوم VMnet 0 دی تاسو د څه کار وکړو چې تاسو راغلی او دغه کمپیوټر هم تاسو راواغستو VMnet 0 پورې کنیکټ کو او دا کمپیوټر هم تاسو راواغستو VMnet 0 پورې کنیکټ کو نو اوس دا دوه کمپیوټر یو بل سره کمیونیکیشن کولی شي یعنی د کمپیوټر چې کوم دی هم هوست اونلی شو NIC ټایپ یا نتورک ټایپ او د دې هم هوست اونلی شو نو دوه بای ډیفالت هوست اونلی کوم VMnet دی VMnet 1 دی او ما چې لیکل دی VMnet 0 نو په بخنه سره دا چې دی VMnet 1 زه د اخوا کوم دلته بولی کوم VMnet 1 صحیح ده نو تاسو دوه څه وکړل VMnet 1 پورې ونخلول نو دا دوه به یو بل سره کمیونیکیشن کوي څنګه چې نوم معلومیږي دغه دوه پیسیانی به وس ورچل کې یو بل سره کمیونیکیشن کوي شي صحیح ده خو کچه ته چیرته غواړي چې دا دوه ګیسټ اپریټینګ سیستمونه چې دا ما سره د کمپیوټر فزیکل کمپیوټر په داخل کې دي او د هوست کمپیوټر سره د هم کمیونیکیشن وکړي داغه د لپاره به راځي خپل فزیکل کمپیوټر ته او دلته VMnet 1 ته به IP ورکې فور ایگزامپل تراغله د دې کمپیوټر NIC ټایپ دی هوست اونلی کو او IP دی ورته ورکړه 1 دی کمپیوټر تراغله او د نتورک ټایپ دی د هوست اونلی کو او IP دی ورکړه 2 نو هوست اونلی نوم نه معلومیږي چې دا PC به ګیسټ 1 به اوس د ګیسټ 2 سره کمیونیکیشن کولی شي ځکه په یو سویچ پورې دوه کنیکشن دی او که تاسو پام وی دغه لاندې VMnet 1 دا هم VMnet 1 دی کنه نو دا هم بای ډیفالت دې سره کنیکټ دی نو کته چیرته ملګرو کچیر تاسو VMnet 1 ته IP نیو ورکړي دلته په خپل کمپیوټر کې بیا به ستاسو د فزیکل کمپیوټر سره د ورچوال ماشین کمیونیکیشن نه کیږي نو ته به راشي او دې ته به هم IP ورکړي 10.0.0.3 اوس به څه وشي دا هم هوست اونلی دا هم هوست اونلی دی او ستا کمپیوټر هم د هوست اونلی د VMnet یو اډاپټر لري نو دې ته هم IP ورکړي هغه ته هم ورکړي او خپل کمپیوټر ته به راشي هغه ته هم IP ورکړي نو هوست اونلی کې څه کار کیږي دا ګیسټ 2 به د ګیسټ 1 سره هم کمیونیکیشن کولی شي او ستا د فزیکل کمپیوټر سره به هم کمیونیکیشن کولی شي بس همدغه ځکه خبره سټاپ شو یعنی هوست اونلی کومه تاسو پریکټیس کوو خو عموما څه کوو د VMware ورک سټیشن په داخل کې دوه اپریټینګ سیستمونه یو بل سره کنیکټ کوو او یا خپل فزیکل کمپیوټر سره کنیکټ کوو نو زموږ د پریکټیس لپاره هوست اونلی بیخي صحیح دی نو هوست اونلی کې څه کار کوي دا خبره ده کې ملګرو چې یو ورچوال ماشین د بل ورچوال ماشین سره کمیونیکیشن کولی شي خو صحیح ده ځکه دوه هوست اونلی شي بای ډیفالت خبره زکم خدا خبره بیا وایم بای ډیفالت دوه VMnet 1 وي او که ته غواړې خپل فزیکل کمپیوټر سره هم کمیونیکیشن وکړي نو را به خپل کمپیوټر ته VMnet 1 ته به IP ورکړي د همدې رینج نه اوس به درې وانه یو بل سره کمیونیکیشن کوي نو په هوست اونلی کې یو ورچوال ماشین د بل ورچوال ماشین سره هم کمیونیکیشن کولی شي او د دوه ورچوال ماشین د فزیکل کمپیوټر سره هم کمیونیکیشن کولی شي په شرط د دې چې د VMnet 1 ته IP ورکړي وي دې خبره کلیر شو کنه اوس د دې مشکل څه شي دی چې ستا د فزیکل کمپیوټر هم NIC خو لري کنه فزیکل NIC دا خو ورچوال NIC لکه د انټرنیټ دغه کنیکټ وي دی یو سویچ سره او دا دلته د باندې ما سره نورې پیسې دي او راوټر دي نو که چیرته دغه PC IP هم د دې رینج نه وي لکه چې شي وي 10.0.0.4 وي نو دا داخل PC نه دی دا به هیڅ کله ونشي کولی چې د باندې دغه PC دی اکسس کی او یا د انټرنیټ ته لاړ شي تر دې پر خو شي کنه دغه یو ماشين به د بل ماشين سره کمیونیکیشن کولی شي او دوه ماشين به د فزیکل سره کمیونیکیشن کوي شي د VMnet 1 په واسطه خو د باندې فزیکل چې کوم ستا نتورک دی فزیکل نتورک نه زما دا مقصد دی دا فزیکل نتورک چې کوم ستا دی دا د سره به هیڅ کله کمیونیکیشن ونشي کولی او د باندې انټرنیټ ته هم نشي تللی نو دا ما سره مشکل دی د چی شي د هوست اونلی خو د کم چې بای ډیفالت منګه छोटा मोटा دغه کو پریکټیس کو دغه لپاره هوست اونلی صحیح دی برابر دی نو هوست اونلی معنی خو ان شاء الله چې پوه شوي د دوه وروسته وس راځم چې شته نیټ ته اوس په نیټ باندې خبرې کوم زه به د آی پی نه اخوا کوم ان شاء الله به ریکارډ سٹارټ کوم خاص راځو نیټ ته ګوره بای ډیفالت نیټ
کم وی ام نت وی ام نت 8 وي ګوره ته راغلی ملګرو د یو هوست ته راغلی د ان آی سی یا نیټورک ټایپ تاسو کړو نیټ او د دې بل ان آی سی ټایپ تاسو کړو نیټ نو بای ډیفالت نیټ چې د هغې وی ام نیټ وي وی ام نیټ 8 نو معنا دا چې دام ته نیټ کو دام ته نیټ کو نو دواړه ته په چی پورې کنیکټل په وی ام نیټ 8 پورې ګوره نیټ د څه لپاره استعمالي کول تاسو کوي تاسو پوهیږئ چې نیټ معنا دا نیټورک اډرس ټرانسلیشن پرایویټ آی پی چې په پبلک معنی چیک کیږي ټرانسلیټ کیږي دا عموما د دې لپاره استعماليږي چې دا ګیسټونه دي دا د انټرنیټ ته لاړ شي دا فزیکل کمپیوټر خو تللی شي دا ګیسټ دی هم لاړ شي دا عموما د دې لپاره استعماليږي خو د دې دا معنا نه ده چې په نیټ باندې به بیا دا یو پی سي بل نشي اکسس کولی بغیر د انټرنیټ نه دا خبره غلطه راول زه تاسو پیکم ګوره دا ګیسټ ون چې دی دام ته نیټ کو او دام ته نیټ کو نو دوه چی پورې کنیکټ شو وی ام نیټ 8 پورې بس دته مې آی پی ورکا دته مې آی پی ورکا نو دا دوه ګیسټونه به یو بل سره داخل وی ام ویر ورک سټیشن په داخل کې یو بل سره کمیونیکیشن کوي خو کته غواړي چې دی کمپیوټر سره د هم کمیونیکیشن وکړي ملګرو دی فزیکل کمپیوټر سره نو به آی پی چاته ورکي په بخنی سره وی ام نیټ 1 ته بینه ورکه ښه بیا به ورکه وی ام نیټ 8 ته او دلته براشدي ته آی پی ورکه 10.0.0.3 اوس مو ځان خلاص شو بیا به آی پی ورکه وی ام نیټ 8 ته ور تاسو مو ویل ګوره بای ډیفالت نیټ سو وی ام نیټ 1 که تاسو دې ته 1 آی پی ورکه دې ته 2 او راشي وی ام نیټ 1 ته 3 آی پی ورکه دا به د فزیکل کمپیوټر به داخل سره کمیونیکیشن ګوره بیا نشي کولای دا یو خبره یاد وساتئ نو که چیرته دا دام نیټ کو دا دیم نیټ کو نو دا به بای ډیفالت وی ام نیټ 8 سره کنیکټ شي ستا وی ام نیټ 8 سره چې کنیکټ دی دا خو مانه دی وران کړي په بخنی سره تاسو وی ام نیټ 8 سره داخل د باندې تاسو مزه کوم ویل چې تاسو به اوس وی ام نیټ 8 سره دا کنیکټ کوئ ښه نو دلته به زه دا کش کوم داسې وی ام نیټ 8 تاسو اوس آی پی چاته ورکوئ وی ام نیټ 8 ته ګوره اوس به کار څه وشي دا یو نیټ دا بل نیټ دواړه نښتې دي وی ام نیټ 8 پورې او د باندې ستا په کمپیوټر کې هم وی ام نیټ 8 شته یو رینج وکاروه دا یو ګیسټ به اوس د بل ګیسټ سره هم کمیونیکیشن کولی شي او د دې فزیکل کمپیوټر سره هم کمیونیکیشن کولی شي خو زمونږ د نیټ نه مقصد دا نه دی د دې دپاره خو هوسټ اونلی مو د نیټ نه مو مقصد څه دی ګوره ښه دغه دا دی سویچ سره چې دی کنه دی سویچ سره چې ما دا کیبل د سره راوړی دی دی ځکه مور کړی دی د دې نه مقصد زما د ایترنیټ دی ښه چې دغه ایترنیټ بس تا آی پی لري چې شي ایترنیټ دا ایترنیټ به فور ایگزامپل ستا د باندې به ایترنیټ یا به دې ته پبلک آی پی یا کې دی شي پرایویټ آی پی چې ارڅ وي 192 108 صفر ډاټ 1 د دې آی پی ده دا نیټ د سره پر استعمالي تاسو زه پوي کوم ګوره وی ام نیټ دا نیټ دی ګوره ستا دا ګیسټ 2 چې کله غواړي د باندې چې ته لاړ شي انټرنیټ ته لاړ شي دا به څه کار وکړي د دې 10 نه به داسې راشي دا خو هایپروایزر دی هر څه دا کنټرول د دې سره ښه او دا وی ام نیټ 8 دی دا خو به یو بل سره کمیونیکیشن کوي چې انټرنیټ ته څه به کوي ګوره انټرنیټ چې کله اکسس کوي به موږ دا کار کوو ښه د دننه خو کمیونیکیشن کې صحیح ده دا غواړي د باندې انټرنیټ ته لاړ شي یا یو کس اکسس کوي ګوره دا به څه کار کوي دا د 10 to ریکویسټ به داسې راشي دی وی ام نیټ 8 ته دی وی ام نیټ 8 نه چې کله د باندې ځي دلته به نیټینګ کېږي ښه دا وی ام نیټ 8 به حتما آی پی لري ګوره حتمي ده چې د آی پی ولري ځکه ټرانسلیشن دلته کېږي د دی وی ام نیټ 8 آی پی چې 10.3 د ده په تھرو باندې به دا آی پی چې شته چینج شي ګورئ دلته وګورئ دا آی پی به چینج شوي زما ګرانو ملګرو د دې دغه آی پی ته 192.168.0.1 تاسو په نیټینګ پوهیږئ که نه د اکچولی ریکویسټ چا کړی دی 10.2 او مخکې به انټرنیټ ته څوک لاړ شي 192.168.0.1 طریقه به داسې وشي دا چې کله ګیسټ 2 چې کله انټرنیټ اکسس کوي داسې به پینګ راشي دا ریکویسټ به داسې راشي د وی ام نیټ 8 ته وی ام نیټ 8 10 بره مخکې الاود نه دی که نه نو د دې وی ام نیټ 8 آی پی به چینج شي چاته د دې ایترنیټ آی پی ته او هغه به مخکې لاړ شي نو دغسې به نیټینګ کېږي دې ته ویل کېږي نیټ خپلو منځو کې ګوره دا د ګیسټ 1 د ګیسټ 2 سره هم کمیونیکیشن کولی شي د باندې فزیکل سره هم کولی شي په خپل آی پینو باندې صحیح ده خو که چېرته غواړي باندې انټرنیټ ته لاړ شي بیا به د انټرنیټ په آی پی باندې یا د وای فای په آی پی باندې د ټرانسلیشن کېږي ګوره دې کې دا خو او دا عموما د انټرنیټ دپاره اکسس کېږي ښه اوس د دې بل مشکل چې څه دی ګورئ لکه فور ایگزامپل دلته خو چې شی دی دلته ما
10.2 دغه کړی که نه ملګرو. دلته که د باندې بل کوم پی سي وي چې هر رقم آی پی وي که نه دا داخل کوم چې ګیس 2 دی که نه دا اوس کولی شي چې دا کمپیوټر دا راوټر او مخکې انټرنیټ کې څوک اکسس کړي د چا په ترو باندې د دې په آی پی باندې په خپل آی پی باندې نه خو د باندې نه دا پی سي دا راوټر یا دا سویچ کې کوم آی پی کارول شوي هغې به د داخل ګیسټ نشي اکسس کولی. ولې ځکه چې دیو ته د هغې آی پی څه معلومه ده اکچولي ریکویسټ خو دا 192.168.0.1 وړي که نه ریکویسټ خو دا وړي نو دا عموما د انټرنیټ دپاره استعمالېږي یا ټیسټینګ پرپز دپاره چې دلته انټرنیټ راشي چې نیټینګ وشي د دې انټرنیټ یا د وای فای په آی پی باندې د دیو نیټینګ وشي او آی پی هلته چینج شي او دا کولی شي د باندې خلک اکسس کړي خو د باندې خلک نشي کولی چې دا اکسس کړي. دا به ځکه د دې آی پی ریل آی پی خو چاته معلومه نه ده که نه. یوه خبره دا ده اوس ملګرو دا یوه خبره بله مزه کوي اوس دلته چې کوم نیټورک دی دا نیټورک به اوس څنګه دا به اوس ډیفرنټ وي دلته به اوس آی پی څه شی دلته به آی پی 192.168.0.23 اوس ګوره دا 10.0.0.2 چې دی دا کولی شي چې دا پینګ کړي دا 192.168.0.3 ته ولې دا ریکویسټ به داسې راشي داسې به راشي 10.3 ته 10.3 به د دې 10.3 آی پی به د ده سره د څه شي چینج شي دا به چینج شي ځکه نیټ به وکړي که نه دغه پسې به دا ریکویسټ ولیږي 192.168.0.1 به ریکویسټ ولیږي او دته به وایي چې دا پلانکې خان زه دا غواړم ځکه دا خو نیټ کړی دی که نه بېرته به راشي جواب دته بېرته به داخل ته راشي. نو ګوره 10.0.0.2 چې دی دا اکسس کولی شي خو د باندې د 192.168.0.3 داخل نشي اکسس کولی دا د باندې تلی شي خو هغه داخل ته نشي راتلی. یو طریقه ده په هغې طریقه باندې بیا کولی شي دا پی سی 0 ګیس 2 اکسس کړي چې هغې ته موږ وایو پورټ فارورډینګ چې هغه به اوس ډېره غټه خبرې کې دلته وکړم نو انشاءالله وروسته بیا به ووایو یوازې پورټ فارورډینګ باندې موږ کولی شو چې د یو کس ریکویسټ داخل ته راپرېږدي نور د باندې نه کسان څوک نشي اکسس کولی. صحیح شوه دا شوه د نیټ قصه. اوس به راشو دې پسې بریج. ګوره بریج څه ته ویل کېږي څنګه چې نوم نه معلومېږي که نه بریج خو پېژنئ که نه پل او دا رښتیا هم بریج دی دې کې پل کېږي دا شیان څه کېږي پل کېږي. دا به تاسو ته زه اوس وښایم چې څنګه پل کېږي. صحیح ده زه دغه لږ وران کړم دا کمپیوټر به مو سره ټول وران شي. نو په بریج کې څه کار کېږي ګورئ ملګرو زه چې کله راشم او دا د دې کمپیوټر ان آی سی ټایپ BRIODGE بریج کما او دا هم چې کما BRIODGE بریج کما نو تاسو ته ویل چې بریج بای ډیفالت کوم وی ام نیټ پورې نه ختی وي VMnet 1 پورې زه به دا 8 اخوا کما او دا به چې کوم دا به 0 دی کنه دا به ونخلي VMnet 0 پورې. صحیح ده ملګرو د آی پی شو 10.0.0.1 او د آی پی شو 10.0.0.2 اوس ملګرو دلته دا VMnet 1 چې و کنه دا خو د هوست اونلی د پاره دا 8 چې دا د نیټ د پاره نو اوس به کوم ځکه آی پی ورکوم زه به اوس دا وران کما اوس به آی پی ته چې شي ته ورکې دلته خو بل کم دغه نشته. بریج څه ته ویل کېږي بریج معنا پل کول ملګرو ته دا دواړه دا VMnet 0 چې دی ته تاسو برج کې چیز سره یا به انټرنیټ سره برج کې یا به وای فای سره برج کې دا معنا چې نیټ نه کوم زه خپل آی پی د دې په آی پی باندې نه ترانسلیټ کوم زه خپل همدغه رینج کاروم نو برج چې کنه ملګرو دا بای ډیفالت اټو ښه اټو څه معنا ده ګوره دا معنا زه ورته وایم د دې 10.1 آی پی ده کنه د 10.2 آی پی ده او خبرې دا یو خبره بل مو واخلې ځان سره اوس چې په نیټ کې بس کار کېدو په نیټ کې داخل کې چې کم نیټورک وو هغه نیټورک به د باندې نه د باندې به نیټورک ډیفرنٹ وو دلته به اوس نیټورک سیم وي ښه د آی پی شو چې شي 10.0.0.3 هیڅ مشکل نشته او د آی پی چې ده 10.0.0.4 او په دې کې په بریج کې ملګرو تاسو هیڅ چشته آی پی ورکول تاسو به خپل فزیکل ته آی پی ورکوي فزیکل کمپیوټر دغه ته ان آی سینو ته ګوره څنګه چلو شو دام بریج شو دوه ون خطل په VMnet 0 پوري او تاسو نو چې د بریج اتوماتیک ټایپ چې وي اټو دا معنی ده ک ایترنت ستا د کمپیوټر فزیکل ایترنت چې کوم ان آی سی دا اپ وا اتوماتیک ډایرکټ دا VMnet 0 پام د پوري کنیکټ کیږي. صحیح ده خو ک چیرته د سکار شو کچیرته ستا دغه ان آی سی اپ نه و او وای فای اپ و به اتوماتیک په د پورې نه خلی ځین مخلاص شو نو اټو حالت کې چې هر یو اپو بس هغه سره د ډایرکټ کنیکټ کیږي او د نیټ ترمنځ یو فرق دا دی چې دلته داخل کې کوم نیټورک د باندې به مغه نیټورک کاری شاید زما دی وای فای آی پی 10.0.0.
اوس خبره ده ملګرو دا 10.0.0.1 اتوماتیک د سره برج دی دا کولای شي دا اکسس کی او د په ترو باندې کولای شي دا اکسس کی ځکه نتورک یو دی کنه اوس د 10.0.0.1 آی پی چې دا کولای شي دا پینګ کی اکسس کی ارڅ کی او د 10.0.0.4 آی پی داخل اکسس کولای شي هیڅ مشکل نشته عموما په نتورک کې دا کارول کی ګوره که تاسو پریکټس کوئ هوست اونلی دی که انټرنیټ غواړئ نیټ دی او که تاسو غواړئ چې دا تاسو چې داخل کې کم وی ام دی دا وی ام دی کې پر ایگزامپل ای ډی ډی اس دی ډی ان اس دی ډی ایچ سی پی دا او دا د باندې خلکو ته ضرورت لري نو به برج صحیح دی نو برج تاسو مل چې برج کې څه کیږي برج کې دا ستا ورچوال کمپیوټر ډایرکټ په ډایرکټ دی فزیکل ان آی سي سره ډایرکټ په ډایرکټ کمیونیکیشن کوي صحیح ده په اټو کې څه کار کوي ګوره دام برج دوانه په ویم نت 0 پورې ون خطر دلته خبر ته ګوره کس اټو وي نو چې هر یو اف وي دا ویم نت 0 په امغه پورې ون خلی نو کستا انټرنیټ اف وي د پورې بون خلی او کستا وای فای اف وي د پورې بون خلی خو کتی اټو حالت نو باسه ګرانه نو ته بیل تاسو به در کی ښه چې ته اټو حالت نه دا وباسه مونږ به وباسو به ښه یا به در کی انټرنیټ یا به در کی وای فای نو کته انټرنیټ ټاکلې به څه کارو شي دا ستا دا ګیسټ او دا ګیسټ دا به ویم نت 0 پورې ونخلی او تا ویم نت 0 برج کړی چا پورې د نخلولې دی انټرنیټ پورې دا به ډایرکټ به ورخلی انټرنیټ پورې او که تا وای فای پورې نخلولې بیا به ډایرکټ ونخلی وای فای پورې فور ایگزامپل ما په انټرنیټ پورې ډایرکټ برج کو نو اوس به څه کار کیږي دا ګیسټ به د دې ګیسټ سره هم کمیونیکیشن کولای شي دا ګیسټ به د برج دی کنه د انټرنیټ سره د فزیکل کمپیوټر سره هم کمیونیکیشن کولای شي او د دې فزیکل کمپیوټر سره چې کمیونیکیشن کو چی سره کمیونیکیشن کوي انټرنیټ ان آی سی سره کنه د باندې چې کوم فزیکل ان آی سی ده نو داغه په ترو د سي د باندې راتلی شي د سويچ ته او د پی سي ته او دا پی سي کول شي داخل ته ورشي فرق مو پیژندو نت یوازې د انټرنیټ د پاره دی په نت کې دا کس داخل نشو تللی بغیر د پورټ فاروردینګ نه خو په برج کې دا کس کول شي د باندې راشي او دا کول شي داخل ته ورشي بغیر د کوم ترانسلیشن صحیح ده یو خدا فرق شو هغه صرف د انټرنیټ لپاره استعماليږي او د ریل نتورکینګ کې استعماليږي ښه چې ته غواړې دا کس داخل ته ورشي د دې لپاره برج دی بل د نت او برج ترمنځ دا فرق دی چې په نت کې به داخل کې یو نتورک د باندې بل ته بل نو ځکه ترانسلیشن ته ضرورت دلته وزې ته ضرورت نشته دلته داخل کې چې کوم نتورک دی د باندې به هم دا نتورک نو 10.0.0.1 کول شي چې 4 اکسس کې او پور کول شي چې 1 اکسس کې خو دلته یو خبر تاسو فکرې ښه زبر دا خبر ان شاء الله وروسته تاسو ثبوت ورسوم چې کله ګوره دوه حالت دي ښه چې کله تا دا ګیسټ 1 هم برج کو دا د هم برج کو چا پوری د انټرنیټ پوری اوس چې دا انټرنیټ اپ نه وی کنه نو دا ګیسټ 1 به دا ګیسټ 2 نشي اکسس کولی په یو حالت کې اکسس کولای شي او په یو حالت کې نشي اکسس کولای دوه به ته به وایم وګوره په کوم حالت کې چې نشي اکسس کولای ولی دا ګیسټ 1 دی کنه دا ګیسټ 2 دی د چا په ترو کمیونیکیشن کوي د انټرنیټ په ترو او انټرنیټ چې دی اخو اپ نه دی نو ځکه به دا کمیونیکیشن نشي کولای نو دوه حالت دی ته وایم صحیح ده ګوره دا ډیر زیات مغلق او پیچیده موضوع ده بیا ورته وښی په هوست اونلی کې یو ورچوال ماشين د بل ورچوال ماشين سره کمیونیکیشن کولای شي او د فزیکل کمپیوټر سره هم کمیونیکیشن کولای شي په شرط دی چې ته ویم نت 1 ته آی پی ورکی په نت کې دا کمپیوټر د دې کمپیوټر سره هم کمیونیکیشن کولای شي او د فزیکل سره هم کمیونیکیشن کولای شي خو چې ته ویم نت 8 ته آی پی ورکی او همدارنګه دا ګیسټ کولای شي چې د باندې لاړ شي انټرنیټ ته چل بچی کیږي دلته به داخل کې یو نتورک وي د باندې او بل نتورک وي دغه آی پی به راشي دلته او دا به د فزیکل کمپیوټر په آی پی باندې ترانسلیشن کې د باندې انټرنیټ ته او د باندې نو به راشي ریکوست دیته دا به کولای شي چې د باندې خلک اکسس کی خو د باندې خلک بنشي کولای چې داخل دي اکسس کی کله چې ضرورت تای به نت وکړه عموما د انټرنیټ د پاره استعماليږي برج به په ریل نتورک کې ډیر زیات مهم دی که ته ټیسټینګ نه کوي ریل نتورک فور ایگزامپل ګوره ستا डी एच सी पी دا ګیسټ 2 ستا डी एच सी पी دی نو دا به څنګه ریکوست کوي دا خو دا ریکوست باید وکړي د سراشي باید داخل ته باید اجازه ورکړي डी एन एस وي فور ایگزامپل دا ستا डी एन एस دی دا ریکوست باید داخل ته راشي نو د څه وخت کې چې په داخل دی پی سي کې ستا د خدمت د باندې خلک اکسس کی به برج صحیح دی په برج کې څه کار کیږي ملګرو دا کمپیوټر هم برج دی دا کمپیوټر هم برج دی دی به بون خلی بای ډیفالت ویم نت 0 پوری او ویم نت برج اټو په حالت کې په اټو حالت دا معنی ک انټرنیټ اپ په هغه پورې نه خلم ک وای فای افو پاغي پور نه خلم نو دا باید د دې باید مونږ پرې نه دو یا انټرنیټ کو یا وای فای کو کوم انټرنیټ کو څه کار بوشي دا کمپیوټر به د کمپیوټر سره هم کمیونیکیشن کولای شي او ما برج کړی د انټرنیټ سره نو د انټرنیټ سره هم کمیونیکیشن کولای شي او دا به کولای شي ځکه او دلته نتورک یوي ها نتورک به یوي نو دا 10.1 کولای شي چې دا 3 اکسس کی او 4 اکسس کی او 4 هم کولای شي چې داخل ته ورشي بغیر د کوم نتورک اډرس ترانسلیشن هغه ته پکې ضرورت نشته کچیرته دا ګیسټ 1 او ګیسټ 2 ما
برج کړي دي چا پورې ایترنیټ 2 پورې او په دې وخت کې ایترنیټ 2 اپ نه دی نو دا دوانه به یو بل سره کمیونیکیشن نشي کولی بس یو حالت د چاغه وخت کې کولی شي نوري نشي کولی نو ان شاء الله دا به پریکټیکل بیا د تاسو ته عملاً په بل ویډیو کې وخایم ځکه چې دا ویډیو به خېډي راوده شو او زما په سر هم در شو نو هله لرم ما ډېر خواري وکړه خیر تاسو هم لږ کوشش وکړئ بیا ویډیو وګورئ بیا یې وګورئ لږ مفهوم واخلئ دا چوکاټ ځان ته رسمي کړئ ښه دا ډېر مهم دی ګوره زه ته خیر دی عملاً هم ښایم مشکل نشته خو تاسو چې خواري ونه کوئ نو یوازې په ما خو څه نه کېږي نه